داود شاه او سونیا شاه د مر خبر په سوشل میډیا باندې راغلی دی او په هغه کې داسې هم ویل کېږي چې علي شامور، سونیا شاه او داود شاه د ګیس په پیښه کې مړه شوي دي. یعنی د کور ګیس یې په کمره کې جمع شوی دی چې هغې ډز کړی دی او د هغې د کبله په دې باندې چت هم راغورځېدلی دی او د دې مالي او جاني نقصان هم شوی دی. دغه خبر په باره کې تاسو سره معلومات شریکوو چې علي شاه هم د دې په باره کې څه ویلي دي او دغه واقعه دې سره کوم ټایم رامخته شوې ده. ټول معلومات تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ. او خوږو دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یئ نو مهرباني وکړئ دا در سره سبسکرایب کړئ چې راتلونکي دغسې نوي او تازه معلومات تاسو ته په وخت باندې میلو شي او تاسو ته خبر وساتلی شئ. دغه معلومات چې اوس زموږ مخې ته هم راغلل نو غوښتل مو چې تاسو سره هم شریکه کړو. د هغې هم ډېر کتونکي او مینوال دي ځکه چې د هغې په یوټیوب باندې چینل هم دي چې ډېر زیات کتونکي او مینوال یې ځان ته پیدا کړي دي او په فیسبوک باندې د هغې خپل پیجونه هم شته دی چې هغې ته نه هر ورځ نوي نوي ویډیو ورکوي چې هغه د فیسبوک پیج ته هم خیجوي او هغه د یوټیوب چینل ته هم خیجوي. خو د هغې په ویډیوګانو باندې ځینې کسان تنقیدونه هم کوي، یعنی ځینې کسان پې ګوته هم اوچتوي چې آیا دې غلطې ویډیوګانې جوړوي او په حاشیې جوړوي او یا پکې د علي شاه مور سونیا شاه به کنځلې کولې خلکو ته چې د هغې د وجې معاشره کې ډېره ګندګي جوړه شوې ځکه چې هغه خلکو ته کنځل کوي او هغه کنځل او هغه ویډیوګانې زنانه او ماشومان هم ګوري ځکه چې نن سبا که تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې زنانه هم شته او ماشومان هم شته چې هغې هم د دې ویډیوګانې کتلی شي او د دې دغه کنځل اورېدلی شي. نو ډېرو خلکو په دې باندې د دې په باره کې تنقیدونه هم کړي دي او دې ته یې دمکیانې هم ورکوي چې آیا دا کار مه کوئ، که دا کوئ نو تاسو سره به بیا مونږ ګورو، یعنی دمکي ورته ورکړې ده. د دې باندې قاتلانه حملې هم ډېرې شوي دي خو دغه خبر چې اوس راغلی و نو د دې مو معلومات وکړل. د دې په باره کې علي شاه هم بیان ورکړی چې آیا دا هېڅ حقیقت نه لري او هسې مونږ پسې چا دروغ را جوړ کړي دي. که چېرې تاسو ته هم دغه خبر راځي نو مهرباني وکړئ د دې هېڅ حقیقت نشته.